हाँ بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې لوی ذات چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو راغلمه ستاسو دپاره د یو بل نوي کلاس سره. په دې نن کلاس کې مې ستاسو دپاره د انګلیش ټکي راوړل او د دې ټکو به مخالف ټکي هم وي. صحیح ده؟ کلاس به شروع کومه. د کلاس په شروع کېدو باندې به تاسو هم بسم الله ووایئ او زه به هم د کلاس شروع د بسم الله نه وکړم. ګوره جی، اول چې ما سره کوم ټکی دی نیو. د نیو مطلب دی نوی. نو د نوي مخالف چې کوم ټکی دی، اپوزیټ چې کوم ټکی دی، هغه زوړ دی که نه؟ نو زوړ ته په انګلیش کې وایي اولډ. صحیح ده؟ نوی زوړ. صحیح ده؟ بیا دی اپ. د اپ مطلب دی پاس. د دې اپوزیټ دی ډاون، لاندې. صحیح ده؟ اپ، پاس، ډاون، لاندې. هیپی، خوشحاله. هیپی، خوشحاله. د دې اپوزیټ به څه وي؟ خفه. نو خفه ته په انګلیش کې وایي سیډ. صحیح ده؟ سیډ، خفه. سافت. د سافت مطلب دی نرم. سافت، نرم. هارد، سخت. هارد، سخت. ریچ، مالداره. ریچ، مالداره. د مالداره مخالف ټکی اپوزیټ ټکی کوم یو دی؟ دا به زه په تاسو باندې پرېږدم. تاسو په کامنټ سیکشن کې ولیکئ چې د مالداره اپوزیټ کوم یو ټکی دی. صحیح ده؟ کلاس به زه په مخ کې باندې بوزم. لف. د لف مطلب دی مینه. نو د مینې مخالف چې کوم ټکی دی هغه هیټ دی. د هیټ مطلب دی نفرت. لف مینه، هیټ نفرت. ګوډ، ښه. ګوډ، ښه. د ښه مخالف ټکی دی بیډ. بیډ وایي خراب ته، بد ته. بیډ، بد، خراب. ګورئ دې سره به ستاسو د انګلیش اوکیبلري کې هم ډیره اضافه وشي. صحیح ده؟ په غور سره دې کلاس ته توجه وکئ. په غور سره دا تر اخره پورې واورئ. ښه. سلو. د سلو مطلب دی په مزه، په قلاره. فاست، تیز. فاست، تیز. فل. مونږ وایو که نه چې دا سیز فل دی، ډک دی. صحیح ده؟ د فل مطلب دی ډک. امټي، خالی. امټي، خالی. شارټ. شارټ وایي مختصر ته، یعنی لنډ ته. تاسو د دې مطلب معنا کولی شئ لنډ. د شارټ مطلب دی لنډ. نو د اوږد دپاره تاسو ویلی شئ ټال. صحیح ده؟ لنډ، اوږد. اوږد ته وایي ټال. ډے. ډے ورځ ته وایي. د دې خو ډېر اسان مخالف ټکی شته دی نایټ. ډے، نایټ. ورځ، شپه. های. د های مطلب دی ډېر. صحیح ده؟ زیات. های، زیات. لو، کم. لو، کم. سیم، یو شان. سیم، یو شان. نو د یو شان مخالف ټکی چې کوم دی ډیفرنٹ. د ډیفرنٹ مطلب دی یعنی بیل بیل، بدل بدل. صحیح ده؟ ډیفرنٹ، مختلف، بدل بدل. صحیح ده؟ کلین، صفا. کلین، صفا. ډیرټي، ګنده، ناولې. ډیرټي، ګنده. ډرای. د ډرای مطلب دی وچ. ډرای، وچ. د وچ مخالف ټکی دی لوند. لوند ته وایي ویټ. ویټ، لوند. ویټ، لوند. ارایف، رسیدل. ارایف، رسیدل. د دې مخالف ټکی تاسو ویلی شئ لیو، پرېښودل. د یو ځای نه تلل، یو ځای پرېښودل. تاسو ویلی شئ لیو، پرېښودل. لایټ. لایټ وایي رڼا ته. لایټ،
رڼا. ډارک تیاره. ډارک تیاره. ایزی آسان. ایزی آسان. نو د آسان مخالف ټکی چې کوم دی هغه دی ډیفیکلټ. ګران مشکل. ډیفیکلټ ګران. صحیح ده. کمپلیټ پورا. کمپلیټ پورا. انکمپلیټ یعنی پورا نه، نامکمله. صحیح ده. انکمپلیټ پورا نه. بای اخیستل. بای اخیستل د سسیز اخیستل. تاسو په مارکیټ کې سسیز اخلی، دغه اخیستلو ته تاسو ویلی شئ بای. نو د دې مخالف ټکی څه شو؟ سل. خرڅول. یو سیز اخیستل وي یو خرڅول وي. صحیح ده. خرڅولو ته تاسو ویلی شئ سل. وام ګرم. وام ګرم. کول یخ. کول یخ. چیف ارزان. چیف ارزان. ایکسپینسیو. ایکسپینسیو مطلب دے گران. ایکسپینسیو گران. کمپارٹ آرامدہ پرسکونہ. کمپارٹ آرامدہ. ڈسکمپارٹ بے آرامہ. ڈسکمپارٹ بے آرامہ. کویسچن. د کویسچن مطلب دی سوال. کویسچن سوال. د دې مخالف ټکی به تاسو له په خپله درځي. ګوره زه چې کوم ټکی وایم تاسو یې مخالف ټکی باندې سوچ کوئ چې هغه به د دې څه راځي. صحیح ده. آنسر. آنسر وایي جواب ته، یعنی سوال وي او جواب وي. صحیح ده. جواب ته وایي آنسر. انټرنل. د انټرنل مطلب دی دننه، یعنی دا د دوی دننه معامله ده. دا د دوی دننه خبرې دي. انټرنل معامله ده. صحیح ده. ایکسټرنل. د ایکسټرنل مطلب دی بهرنی، یعنی د بار معامله. ایکسټرنل بهر. فیو لږ. فیو لږ. مینی ډیر. مینی ډیر. انکریز ډیروالی کول. په سسیز کې ډیروالی کول، دې ته تاسو ویلی شئ انکریز. بیا کموالی کولو ته تاسو ویلی شئ ډیکریز. کموالی کول ډیکریز. کمی راوستل په یو سیز کې کموالی کول. هیوی. د هیوی مطلب دی دروند، وزنی. هیوی دروند. د درون اپوزیټ ټکی چې کوم دی لایټ. سپک. لایټ سپک. لارج اوږد. لارج اوږد. نو د دې مخالف ټکی چې کوم دی هغه دی لنډ. سمال وړوکی. لنډ. صحیح ده. سمال وړوکی. کویټ چپ خاموشه. کویټ چپ. لاؤډ تیز. لاؤډ تیز. هیون. د هیون مطلب دی جنت. نو دوزخ ته وایي هیل. د جنت اپوزیټ چې کوم دی دوزخ دی. صحیح ده. دې ته تاسو ویلی شئ هیل. پاسیبل ممکن. مونږ وایو که نه چې دا کار پاسیبل دی، یعنی دا ممکن دی کیدی شي. او چې ناممکن وي هغې ته تاسو امپاسیبل ویلی شئ. ناممکن. امپاسیبل ناممکن. ډیمیج مات. ډیمیج د یو سیز ماتول، مات سیز. صحیح ده. او د دغې روغول دي. نو روغولو ته تاسو ویلی شئ ریپیر. ریپیر اټ یعنی دا روغ کا. روغ ته وایي ریپیر. لیفٹ. د لیفٹ مطلب دی ګس. لیفٹ ګس یعنی ګس طرف. صحیح ده. بیا د دې رایټ شو. رایټ وایي ښي ته. لیفٹ ګس طرف. رایټ ښی. کیرفل احتیاط. کیرفل احتیاط ته وایي. او بې احتیاطۍ ته وایي کیرلیس. دا ډیر بې احتیاطه دی. دا کیرلیس دی. دا خیال نه ساتي. صحیح ده. اگلی
د اگلی مطلب دی بدرنګ. مونږ وایو کنه چې دا کس ډیر بدرنګ دی، دغه بدرنګ ته وایي اگلی. د اگلی با اپوزیټ ټکی وي بیوټیفول. بیوټیفول وایي ښایسته ته، ښکلي ته. صحیح ده، بیوټیفول ښایسته. کلیور چالاک. مونږ وایو دا کس ډیر چالاک دی، دا کس کلیور دی. په انګلیش کې ورته کلیور وایي. د دې مخالف اپوزیټ ټکی دی سټوپډ، بی وقوف، کم عقله. سټوپډ، بی وقوف. نیور کله هم نه، نیور کله هم نه. آلویز همداسې، آلویز همداسې. ابف، ابف مطلب دی اوچت، یعنی پاس. ابف پاس. بیلو، د بیلو مطلب دی لاندې، بیلو لاندې. سپینډ خرچ کول، سپینډ خرچ کول، یعنی مطلب روپۍ دي، تا دا خرچ کړې، ودې لګولې، سودا دې پې واخیسته، دغې ته وایي سپینډ، خرچ. او بیا د دې ساتل دي، جمع کول دي، نو هغې ته وایي سیف. سیف وایي جمع کولو ته. صحیح ده. ایکسپټ قبلول، ایکسپټ قبلول. ریفیوز انکار کول، یعنی یو څیز نه قبلول، د څه څیز نه انکار کول، دې ته تاسو ویلی شئ ریفیوز، انکار کول. ایډمټ منل، ایډمټ منل، یعنی زه خپله غلطي منم، دغه منلو ته تاسو ویلی شئ ایډمټ. ریجیکټ نه منل، ریجیکټ نه منل. الایف ژوندی، الایف ژوندی. ډیډ مړ، ډیډ. تاسو باورئ وي ډیډ باډي دلته برآمد شو، دلته زموږ په وطن کې خو ډیډ باډي ډیر دي. نو ډیډ د ډیډ مطلب دی مړ. صحیح ده، لکه مړ وجود برآمد شو. اویک ویښ، اویک ویښ. او اوده ته وایي اسلیپ، اسلیپ اوده. بیفور مخکې، بیفور مخکې. آفټر وروستو، آفټر وروستو. بلیک تور، بلیک تور. نو د تور به اپوزیټ ټکی وي سپین، او سپین ته په انګلیش کې وایي وایټ، وایټ سپین. کریټ، کریټ جوړول، پیدا کول. صحیح ده، د یو څیز جوړول دي، دې ته تاسو ویلی شئ پیدا کول دي. کریټ. ډسټروی ورانول، ډسټروی ورانول. ډارک تیاره، ډارک تیاره. برایټ رڼا، برایټ رڼا. انټر دننه، انټر دننه. ایگزٹ، ایگزٹ مطلب دی بهر، یعنی بهر وتو ته تاسو ویلی شئ ایگزٹ. فیټ، د فیټ مطلب دی تیار، هغه ډیر تیار دی. نو تیار ته تاسو ویلی شئ فیټ، او چې مانده وي نو هغې ته ویلی شئ تن، مانده کمزوری. فارګیف، د فارګیف مطلب دی معاف کول، فارګیف معاف کول. نو د دې چې مونږه اپوزیټ ټکی ووایو هغه ویلی شو بلیم. ځکه چې بلیم وایي الزام لګولو ته، یو څیز چې نه معاف کوي نو د دې مطلب شو چې ته الزام لګوي. نو د دې اپوزیټ ټکی شو بلیم، الزام، تور لګول. فسٹ اول، فسٹ اول. لاست اخیری، لاست اخیری. هیلدی، د هیلدی مطلب دی صحتیاب، یعنی روغ، روغ جوړ. دې ته تاسو ویلی شئ هیلدی. دا تاسو دې ټکي ته په توجه سره غوږ کېږدئ، دا واورئ. دا هیلتي نه دی، صحیح ده، دا ډېر خلک هیلتي وایي، دا هیلدي، هیلدي صحتیاب، روغ جوړ.
او بیا چې ناروغ وي هغه ته تاسو ویلی شئ سک. نو د هیلدي مطلب دی اپوزیټ دی سک ناروغه. وین ګټل، وین ګټل. لوز بایلل، لوز بایلل. میل، میل وایي سړو ته نارینه ته، او فیمیل وایي زنانه ته. صحیح ده ښځو ته. میل سړي، فیمیل ښځې. بیا مین دی سړی دی. نو د سړي اپوزیټ ټکی چې کوم دی ښځه ده، ښځې ته په انګلیش کې وایي وومن. مین سړی، وومن ښځه. کپل جوړه، یعنی دوه شیان چې یو ځای شي دې ته په انګلیش کې وایي کپل جوړه. او بیا چې یو وي نو ظاهره خبره ده چې هغې ته به سنګل وایي، سنګل یو. پوش دیکې ته وایي، څه څیز له دیکه ورکول، دې ته په انګلیش کې وایي پوش. او بیا د پوش اپوزیټ ټکی چې کوم دی هغه دی پول. پول، پول رانیولو ته وایي، یو څیز نیول دی. صحیح ده، تا دیکه که او ما راونیو، دغه نیولو ته وایي پول. هم په دې ځای زه د دې کلاس اختتام کوم او زه امید کوم چې د دې کلاس نه به تاسو ډیر ټکي زده کړي وي. دا تاسو بیا هم کتلی شئ، بیا یې هم کتلی شئ. که ژوند وي زه به راځمه ستاسو دپاره د یو بل نوي کلاس سره. تر د بل کلاسه پورې ماله اجازت هم راکئ او ما په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد هم ساتئ. زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یی الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.